چاته به سر ټیټ نه کړم څو چې روح مې تن کې وي. مراسمو ته په پیلیزو خبرو کې خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت ویل د قبلسمه یا په سیاسي ډګر کې د ناټو او غربي ښکېلاک د ماتې او د افغانانو تاریخي بریا د مجاهدینو د وینو قربانیو د علماو د زندانونو او د کونډو برو میندو د آهونو په پایله کې رامنځته شوي او دا د ټول ملت او قومونو شریک ویاړ دی. ښاغلي قانت زیاته کړه افغانان د هر یرغلګر او زورواکي په مقابل کې په میړانه جنګېدلي چې اشغالګرو ته یې غاښ ماتونکی ځواب او د عبرت درس ورکړی او د دوی شوم اهداف او پلانونه یې خنثی کړي دي. د حوت لسمه هغه ورځ ده چې په دې ورځ غربي ښکېلاک ورسره ناټو په سیاسي ډګر کې ماتې خوري. دا چې شل کلنه دوره د افغانستان اسلامي امارت سرخیندونکو مجاهدینو په ډېرو سختو کې راتېره کړله. د خپلو سرونو په قربانیو، د خپلو تنکیو شازلمیو د بارودو په لمبو کې لوله پاکېدلو، د ډېرو قدرمنو معززو علماء کرامو د زولنو د شرنګار او د ډېرو کونډو یتیمانو د آهونو او د دوی د اوښکو له برکته الله جل علا شانه دغه ویاړ افغانانو ته راوبخلو. د ده په خبره اوسنی اسلامي او شرعي نظام د افغانانو او ټول ولس شریک دی. ټول قومونه او اقشار پکې ځانونه ویني او د ولسونو په همکارۍ او ملاتړ به د بري تر منزله رسیږي. مرستیال والي زیاتوله امارت ولسونو ته د خدماتو وړاندې کولو ترڅنګ د بېلابېلو اقشارو له منځه د کدرونو هڅونې او نازولو ته ارزښت ورکړی او د دوی ظرفیت لوړولو په پار یې بېلابېل اقدامات ترسره کړي دي. د خوست کرنې رئیس مولوي محمد زمان عمري وویل دا ویاړ یوازې د مجاهدینو نه بلکې د ټولو افغانانو او مسلمه امت شریک دی او د مجاهدینو د قربانیو او ازادۍ ساتل د اسلامي امارت تر چتر لاندې د ګډ ژوند او همکارۍ په شتون کې ممکن دی. د یادونې ده چې اسلامي امارت د قطر په دوحه کې له امریکایانو سره تر شاوخوا 18 میاشتو مذاکراتو وروسته د 1998 کال د کب په 10مه نیټه تړون لاسلیک کړ او د دې تړون په پایله کې د ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووتل.